حضرت انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې زما په امت به داسې حالت راشي چې هغه څوک په خپل دین باندې استقامت کوي، د فحشاو د منکراتو په مقابل کې صبر کوي، هغه داسې وي لکه ګویا چې سکروټی په لاس کې اخیستی وي، د اور سکروټی په لاس کې اخیستی. یعنی داسې وخت به راځي چې د فسق او فجور د وجې نه خلکو نه به الله رب العزت هیر شي او خلکو ته به د الله رب العزت په احکامو او د محمد رسول الله په لارښوونو عمل ګران وي او د حرامو نه ځان ساتل او په حلالو عمل کول یا حلال خوړل دا به هم خلکو ته ډیر ګران وي. نو څوک چې په دې وخت کې د الله په دین باندې استقامت کوي، د فحشاو د منکراتو په مقابل کې صبر کوي، هغه داسې وي لکه ګویا چې سکروټی په لاس کې اخیستی. دا حالت نن ورځ په موږ او تاسو باندې راغلی. هغه کسان چې د اسلام دښمنان دي، د انسانیت دښمنان دي، تل لپاره دا تلاش کوي او د خپل ټول امکانات او وسایل په لار اچولي چې مسلمان او مسلمان ځوان څنګه د دې دین نه منحرف کړي او تل لپاره د دې وحشیانو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي. او هغه غافل مسلمانان چې هغوی په فساد و فحشا و منکراتو کې ګیر دي، الله ترې ویر دی، د حرامو د حلالو په منځ کې تفکیک نه کوي او د اسلام او د انسانیت دښمنانو ته زمینه د فساد برابره کړي. نو هغه څوک چې په دې وخت کې د الله په دین باندې صبر کوي، استقامت کوي، د دې په مقابل کې مبارزه کوي، داسې ده لکه چې سکروټی په لاس کې اخیستی. الله دې په موږ رحم وکړي. همدارنګه حضرت ابي هریره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انک فی زمان من ترک فیه عشر ما امر هلک ثم یأتی زمان من عمل فیه بعشر ما امر نجا. رواه ترمذی. حضرت ابی هریره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې ابی هریره دا وخت تاسې په داسې زمانه کې ژوند کوې، ته په داسې زمانه کې ژوند کوې که هر څوک په دې زمانه کې د الهي احکامو په لویه برخه باندې عمل کوي او صرف لسمه برخه پرېږدي نو هغه هلاک کیږي او د هغو خیر نشته. او وروسته به داسې زمانه راشي چې هر څوک په هغې زمانه کې د الهي احکامو صرف په لسمه برخه باندې عمل کوي، غټه حصه یې پرېږدي، الله به هغو ته نجات ورکوي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه زمانه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیم او د صحبت او د معجزو د لیدلو په وجه هلته داسې ماحول جوړ شوی و چې د الله پاک په احکامو په ذوق او شوق سره عمل کول د خلکو خوښه ګرځېدلې وه. هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحبت نه دومره بهرهمند ول، د رسول الله لیدلو په هغو دومره تاثیرات کړي ول چې هر چا په خپل شوق سره او په خپل ذوق سره نیک عملونه کول او دا هغو دپاره یو طبیعت ګرځېدلی و نیک عمل او د الله د رسول اطاعت او فرمانبرداري د هغو یو طبیعت او یوه خاصه جوړه شوې وه. نو په داسې وخت کې او په داسې زمانه کې چې کوم سړی د الله پاک په احکامو کې لږ کوتاهي کوي نو د دې په باره کې په حدیث کې رسول الله فرمایلی چې د هغه قصور او د هغه کوتاهي د سزا قابل د الله به هلاک کی. لکه څنګه چې شاعر فرمایي قریبان را بیش بود حیرانی. د دې سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې یو داسې وخت به هم راځي چې ماحول او